په ناسته کوروالی کول. درنو دوستانو سلامونه. که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. همدارنګه د ګنګړي نشان هم ووهئ چې راتلونکي ویډیوګانو تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي. لکه څنګه چې یو ډول خواړه تل خوړل د سړي تر پام بد راځي او زړه یې ورځنې تورېږي، همدغه راز د یو ډول کوروالی څخه هم سړی بیزاره شي. نو د کوروالی د خوند بدلونې لپاره یې ځینې په ناسته کوروالی غوره کوي. دا په داسې ډول چې ښځه په جګه پیا ډوله شي باندې لکه چوکۍ، پلنګ، جګ میز یا په کړکۍ کې داسې کښېني چې تکیه یې لګولې وي او خپله پښې یوې او بلې خوا ته ازادې کړي او نر یې د پښو تر منځه ودرېږي او خپل غړی د هغه په هغه کې ورکېږدي، چې په دغه ډول کوروالی کې خوځښت په اسانۍ ترسره کېږي. کله چې ښځه ستړې شي کولی شي له مېړه څخه خپله پښې راچپېره کړي او ټینګې په غېږ کې راونیسي. په دغه عمل د خول ښه کېږي، ذهن ښه ژور ننوځي او ښځه پوره خوند ترلاسه کړي. دغه ډول کوروالی ښځه او نر بیا بیا کولو ته اړ کوي، چې دغه ډول کوروالی کې غټه ښځې سره ډېر خوند کوي.